عثمان خان جوړې دي څنګه ده؟ پیرک خانه ټوخه خو مې بنده شوه لږ د سا مسله لا شته پنشن یې مه کوه خدای مهربانه وي حساب به دې خدای بند کړي برای ماښام چې لمبر بند کړی دماغ دې راغولي ولې دې بند کړی دی لمبر یاره نمبر مې په دا بند کړی دی پرون دلته یو انجینر راته کتل نو ما په سلفي باندې نمبر ولیکي وارې هغه د نازبانه لور ولاړه دی برګر فرانې وایي اوس نو برګر والا بار بار ټریپونه کوي وایي برګر څنګه وخوړ نه پاتې وتله ورور خو دې ماغه دې را روان لکه ته څه کوې دلته ولې هغه ولاړ یم لالا غر 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 څه غرارې دي چې خو وایي غر 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 ما دې خوښه راځي څه خوښه کور ته بیاست دلته را زوی زوی واده کوې که نه کوې یا ولې ستا ته وګورم زما زړه نه غواړي بابا اوس هغه ژوند دې ختم شو او یاره عثمانه پرون مې خاش وکړي دا نور لا د سړي زامن څه کوې هرې په سترګې سترګې مې خوځېږي یاره ما ډېر ځه ژر څه ځه څه کوې هرې په سترګې لاس نیولی یاره دا سترګې مې خوځېږي یاره پرون زما غاښ خوځېدی وایي مې کښې اوس ته دا سترګه وکړه ځوانه چیش دپاره راغلی پیر صاحب څو ټیم کېږي ستاسو ټول تعویضان کوي دغه اتلس شل کاله مې کېږي ډېر مسلمانانو کورونه به یې خراب کړي چپه مه ګاږه دا زما روزي ده نن ماته یو دی تعویض راکړه چې پر څو راکوي چې ستا کور خراب هډر هډر کاروایي شروع کړه لکه جج صاحب دا دی هغه مجرم چې 50 کسان یې در موټر لاندې کړي وو ځوانه دا موټر ته ځغلاوي جج صاحب زه دا منم چې د ما څخه غلطي شوې ده زه ډېر په سپیډ را روان ولم ما چې څه ټیم برک اخیستی هغه ټیم برک کار پرېښوی په یوه خوا ورا روان او په بله خوا 2 کسان روان نو ما په کومه خوا دا ګاډۍ ورکټ کړې وای تا به دا د ورانه کسانو ژوند ژغورلی وای تا به دا 2 کسان د کټ کړي وای جج صاحب ما بالکل د هغه رقم وکړو ما موټر د دا 2 په خوا ورکاټ کړي خو دا 2 قسمندري راڅه وکړه دا ولاړو په ورا کټ شو لکه دا بوزه ډارې کې پانسي که بیا په 50 عمر کې څه راوړل امیر صاحب یو مشکل لرم څه مشکل لرې ځوانه امیر صاحب د استنجا لپاره څونه اوبه پکار دي دا نه رامعلومېږي بیا هم ته خو مشر سړی اندازه به درکوي یا نه معلومېږي وروره نه معلومېږي ته د علاج اندازه راکړه ای چې شی مې نه لیدلی نو زه څه اندازه درکړم عثمانه تا دا ولې لیکله دا خو مې مینه وه چې ضد وایي نن به د دې ورور په جیل کې وایي زه به په قبر کې یاره عثمانه که ته باچا سې نو به څه چم کوې پیرک خانه لنډې اوږدې نه درته کوم 2 کارونه خو خامخا کوم هغه کم 2 کار یو کور ته غټ کډۍ کاږم 200 مزدوران راولم کډۍ څه به کوې هغې کې پیسې اچوم بل بل دا د پاکستان څه جرګان دي دې ګور ته کوزدې ورکوم اره عثمانه په دا یوه شو باندې سر راخلاص کړه ډېر په ټینشن کې یم ورته په چیش باندې پیرک خانه هغه په دې چې رنګونه او شکلونه سره یو رنګ وي دا خو ورور خول سوچونه او فکرونه چې سره یو ځای وي دا انډبالان بالکل صحیح چې نه رنګونه سره یو ځای وي نه شکلونه سره یو ځای وي دا سره څه دي یاره عارفه دا څومره ساده دی دا خو میړو مینه یې